خورا بد خبر د شهزاد محمدي مینوالو ته شهزاد محمدي څه کړي دی ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ سلام او مینه ملګرو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ ملګرو تاسو ګورئ دا وخت خیاران پلس یوټیوب چینل که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي د نامعلوم مدیر لپاره د محمد شهزاد محمدي قرارداد وځنډوو د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لوبغاړي محمد شهزاد قرارداد د دغه ادارې د اصولو د پرله پسې سرغړونو له امله د نامعلومې مودې لپاره وځنډوو څه موده مخکې ویل شوي وو چې شهزاد محمدي به د افغانستان کرکټ او نړیوال کرکټ څخه د یو کال مودې لپاره منع اعلان شي خو دا ځل افغانستان کرکټ بورډ د اصولو له مخې کله هم چې کوم لوبغاړی له هېواده بهر ځي نو باید له ادارې اجازه واخلي چې محمد شهزاد د ادارې له اجازې پرته دغه چاره څو ځله تکرار کړې ده دغه راز محمد شهزاد له دې وړاندې هم دې ته ورته سرغړونې کړي چې د ادارې د ډیسپلین یا انضباطي کمیټې له لوري ترې د پوښتنو او ګرویګانو غوښتنه شوې چې نوموړی ورته نه دی حاضر شوی باید وویل شي چې نوموړی د کرکټ نړیوال جام پر مهال هم د سرغړونو له امله د جولای په 20 او 25 د ادارې د انضباطي کمیټې له لوري راغوښتل شوی و چې نه دی حاضر شوی د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي په اړوند به یې وروسته هم د انضباطي کمیټې له لوري ناسته وشي قضیه به یې څېړل کېږي او وروستي جزئیات به یې له ټولو هېوادوالو سره شریک شي د یادونې وړ ده چې اوس مهال په هېواد کې د کرکټ لوبغاړو لپاره د تمریناتو په ډګر کې هر ډول اسانتیاوې رامنځته شوي او لوبغاړي اړتیا نه لري چې د تمریناتو په موخه نورو هېوادونو ته ولاړ شي په درناوي د افغانستان کرکټ بورډ اداره ملګرو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکتله که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ وسلام